علامه د خوارج درته وایم. خوارج هغه کسان و چې د کفارو سره مینه درلوده، د اسلام سره دشمنی درلوده. دا خبرم د ځان نه کوم، بیا به د کتاب حواله پیش کوم. پیغمبر علیه السلام په یو حدیث شریف کې د خوارجو خواص ذکر کړي. یو خاصه ده، یقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. وإذا خوارج شو مسلمانان بوجل هغه شهیدانول په قتل رسول په کفار یې کار نه درلودي. ويدعون اهل الاوثان. دا خبره چیرې ده چې د خوارجو دا خاصه و چې مسلمانان به په شهادت رسول په کفار یې کار نه درلودي. يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. دا ابو بخاری شریف ته ورسو. بخاری شریف اول جلد 402 صفحه کې دغه عبارت ذکر، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. مسلم شریف ته ورسو. مسلم شریف د حدیث کتاب اول جلد 341 صفحه کې دغه عبارت ذکر، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. سنن نسائی شریف تبورسو اول جلد 318 صفحه علتم دغه عبارت ذکر، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. دا د خوارج خاصه و، د کفارو سره مینه و، د کفارو سره محبت و، د دې ټول دشمنی عداوت دا د اهل اسلام سره و. دا د خوارج درېمه خاصه و. د اوس عصر وهابیانم دا غسیدی داغه خاصه په دې کېستا. وهابیان هم د کفارو سره مینه لري، د دې ټول دشمنی د چا سره ده؟ تاسو معلوم دی هغه څوک؟ د وهابیانو دشمن در معلوم دی؟ هغه امام اعظم صاحب دی، هغه امام شافعی دی، هغه امام مالک دی، هغه امام احمد دی رحمهم الله تعالی. یا هغه کسان چې په دې امامانو پسې وي لکه زه ته، د دغسې خلقو سره د وهابیانو دشمني ده، اما د کفارو سره د دې مینه ده. تاسې د یو وهابي څه واورېدل چې د دې کفارو په باب یو خبره وکړله؟ دا عجیبه نکته ده، تاسې به نه یې اورېدلې چې وهابیان د دې کفارو په باب یو خبره کړې ده، د دا یهودو نصاراو په اړه یو خبره کړې ده. پر دا یهودو یو رد کړی دي، پر نصاراو یو رد کړی دي. یو څوک چې راته وایي نه به دې اورېدلي وي او نه به یې واورې، د دې څه چې اورو د وهابیانو څخه د کفارو په مقابل کې رد نه اورو. چې اورو د دې ټول ردونه پر اهل اسلام دي. د وهابیانو صدا اورو وای په 12 خیرات ناروا دي، په 12 کې دې پسه حلال کړي، ناروا کار دې وکړي. د وهابیانو صدا اورو وای د اختر په ورځ روغبړ شرک یا ناروا یا حرام یا بدعت. د اختر په ورځ روغبړ دنیا ټول کفارو ونیول، د وهابي د اختر په روغبړ کې سودا بند ده چې د اختر روغبړ څنګه شو. دنیا کفارو ونیول، د وهابي د 12 په خیرات کې سودا بند ده. د وهابي صدا غس خبري اورو، تعویز کوي په غاړه کې مشرک شوی، زیارت کورلې مشرک سولې، خورده کدی راواخسته مشرک سولې. کدی یا رسول الله ویلی پیغمبر علی السلام ته دې نعره وکړل مشرک یې. دا ټول هغه خبرې دي چې دا زموږ سره ثبت پر دا هر موضوع په ساعاتو موږ خبرې کړي دي. کدی د مور یا د پلار یا د استاد لاس ورمچ کی مشرک یې. عجیبه خبره ده. د پیغمبر علی السلام لاسونه مبارکان صحابه کرام ورمچ کړي دي. هغه چې اوس حدیث درته وایم 1 ساعت 2 ساعت غواړي. د پیغمبر علی السلام پښې مبارکې صحابه کرام ورمچ کړي دي. صحابه کرام په خپل یو د بل لاسونه او پښې سره مچ کړي دي. تابعینو د صحابه کرام لاسونه ورمچ کړي دي. دا په احادیثو دا مسله ثابته ده. نو اوس یو سړی وای لاس مچول شرک دی، دا څونې درنه فیصله ده. آیا
آیا صحابه کرام مشرکین و چې د پیغمبر علیه السلام لاسونه ورمچول؟ که لاس مچول شرک سی نو پیغمبر علیه السلام ولې نه ورته ویل دا صحابه وته ای صحابه کرام ولې دا شرک کوئ؟ ولې زما لاس را مچوئ؟ نو پیغمبر علیه السلام نه دي ورته ویلي. که د پښو مچول شرک سی پیغمبر علیه السلام به دا صحابي ته ویلي وای زما پښې مه را مچوه دا شرک دی. نو که دا شرک سی دا فتوا ولاړه پر صحابه کرامو ولوې د هغه مشرکین سوه نعوذ بالله. هغه د پیغمبر علیه السلام پښې و لاسونه ورمچ کړي. او که لاس مچول شرک سی لکه وابي چې وایي په ټول افغانستان کې مسلمان نسته، هر سړي د پلار لاس نه دی ورمچ کړی؟ واهو. هر سړي د مور لاس نه دی ورمچ کړی؟ واهو. هر سړي د استاد لاس نه دی ورمچ کړی؟ واهو. نو دا ټول مشرکین شول. بیا مسلمان چیرې پیدا کو؟ مسلمان به نو چیرې وي؟ هر سړي د مور او د پلار او د استادانو لاسونه مچ کړي. نو دا چې ګرد مشرکین سي نو په افغانستان کې مسلمان کم دی. بیا به مسلمان موږ چیرې پیدا کو؟ د وهابیانو څخه دغسې خبرې اورو. یو چا راته ویلو ول په یو مجلس کې ناست وم، یو کوچنی هلک دی تازه یې خبرې زده کړي دي. نو ول رالی د دې لوی لوی خلقو سره د دې مشرانو سره په یوه لاس روغبړ وکړي. بهرحال ته کښېنستی. هغه حاجي صاحب وایي ما ورته وویل ما کوچنی هلک یم یې په یوه لاس روغبړ کوې او دا لاسونه دې م نه کړمه چې د دا مشرانو. ولا کوچني راته ویله ول دا لاس مچېده د نبي علیه السلام څه ثبوت نه لري. نو ول تازه خبرې زده کړې وې. اوس چې د ثبوت پوښتنه ځینې وکړې په ثبوت نه پوهېږي. ثبوت څه شي دی؟ داسې دا پیچکارۍ ورلګولې دي. دا کوچنیان یې دغسې پوه کړي دي. لاس مچېده وایي ثبوت نه لري. نو د وهابیانو د دوی ټول ردونه پر دا مشروعات دي. تاسې به د یو وهابي څه پر یو ناروا شي رد وانورئ. قتل، زنا، فحاشي، شرابخوري، خونریزي، سود، غیبت، بهتان دا خو ټوله ګناوې دي. پر دغه مو د یو وهابي څه رد واورېدی؟ د وهابي څه به هېڅ شی وانورې، بس پر دا مشروعاتو ردونه دي. زیارت ناروا دي، دولسمه ناروا ده، خیرات ناروا دي، ختمونه ناروا دي، اجتماعي دعا ناروا ده وعلى هذا القياس. نو دا عین د خوارجو خاصه ده. دا د خوارجو خاصه ده چې د دوی مینه د کفارو سره وه، دشمني د اهل اسلام سره وه. د اوس عصر وهابیان هم دغسې دي. د دوی ټوله دشمني د اسلام سره ده. ټوله وخت په دغه دشمنۍ کې د اسلام، په دشمنی کې د امامانو، په دشمنی کې د فقهاو یو ټول وخت تیر کړي. او یو څوک چې د اولیاءو دشمن سي، یو څوک چې د فقهاو دشمن سي، دا د الله عز وجل سره مقابله ده. که چا د یو ولی سره مقابله شروع کړه، د یو فقیه سره، د یو عالم سره، دا د الله عز وجل سره جنگ دی. دا د الله عز وجل سره مقابله ده. الله عز وجل په د اولیاءو خوا نه بدي، په دا فقهاو خوا نه بدي، په دا مؤمنانو خوا نه بدي. نو دا مې هغه درې خاصیې درته وویلې چې دا درې خاصیې دا د خوارجو وې. د هغه درې خاصیې د اوس عصر په وهابیانو کې هم شته. نو موږ پوه شولو چې وهابیان خوارج دي. په دې کې د هېڅ چا اشتباه نشته چې خوارج سوله. پیغمبر علیه السلام څه وایي؟ الخوارج کلاب النار، خوارج د دوزخ سپي. نو وهابیان هم خوارج دا د دوزخ سپي. ابن ماجه 14 صفحه، مشکات شریف 309 صفحه، الخوارج کلاب النار دا حدیث پکې ذکر. مسلم شریف ته به ورسو. مسلم شریف اول جلد 343 صفحه کې بیا داسې عبارت دی. پیغمبر علیه السلام څه وایي؟ هم شر الخلق والخلیقه. دا الله عز وجل په مخلوق کې بد خلق، مفسدین خلق، اشرار خلق څوک دي؟ هغه د خوارج دي. بخاری شریف ته به ورسو. امام بخاری رحمه الله تعالی په بخاری شریف کې په 2 جلد کې په 1024 صفحه کې په باب قتال الخوارج والملحدین
بعد اقامة الحجة عليهم. بدغ باب کی لکی وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله. امام بخاری وائی جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اغبد اللہ عز وجل پا مخلوق کی بد خلق خوارج بلل. اللہ بد خلق دی، دو خوارج بد خلق دی، وہابیان خوارج دی، دا دیو مقابلہ بکو.